په کندهار ولایت کې له 340 کورنیو سره مرسته وشوه. په کندهار ولایت کې له 340 غریب او بېوزلو کورنیو سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو چې 12 ډوله توکي پکې شامل وو مرسته وشوه، چې دغه مرسته د بنیاد کمر خیریه بنسټ لخوا ترسره شوه. د بنیاد کمر رئیس رحمت الله نوروز وویل چې دغه مرسته یې هغو کورنیو سره کړې چې له سخت غربت او بېوزلۍ سره مخ ول او مرستې ته یې زیاته اړتیا وه، او همدارنګه د افغان تاجرو څخه غوښتنه وکړه چې د افغانانو سره دې مرستې وکړي، ځکه افغانان تر بل هر وخت اوس له سخت حالت سره مخ دي. په کندهار ولایت کې لکه څنګه چې موږ نور ولایتونو کومکونه کړي دي 340 کورنیو سره به مرسته کیږي، چې په دې جمله کې وړه، غوړي، وریجې، همداسې صابون دی، که کالاشوي صابون دی، که هغه پوډر دی، هر شی چې یو فامیل لپاره پکار چې وکړو شي دغه ژمي نه تیر کړي نو دا ټول پکې شامل دي. نو تجارت مختن دا ده چې نه فقط دوی به خپل زکات او صدقات ورکړي، لیکن په خپل تجارت کې 1% الله سبحانه وتعالی شریک کړي، چې کله هغه ساس شریک وي نو مطمئن یم چې ګټه ډیره کوي. مرسته اخیستونکي له بنیاد کمر خیریه بنسټ څخه مننه وکړه چې په سخت وخت کې ورسره مرسته وکړه او لاسنیوی وکړ. همدارنګه دوی له نورو شتمنو کسانو څخه هم غوښتنه وکړه چې له دوی سره مرستې وکړي. د دې څخه ډېر خوشحاله یو د تجارانو څخه موږ دا غوښتنه ده چې معنا د مسکینانو د غریبانو سره معنا چې دوی کومکونه وکړي. دا ډېر دا خلک چې جګر د مظلومه خلک چې دغه مرستې ډېر کومک دی. د ټولو تجارانو د ټولو شتمنو څخه دا خواهش دی چې افغانستان د زبزبلې مملکت ښه ډېر غریبان لري، ډېر کونډیان یتیمان لري، چې د خپل مخلوقات د خدای پاک د مخلوقات سره دی ډېر کوشش وکړي او خپل زکاتونه او مرستې د مظلومانو د جې خوران سره وکړي. کې زه خپله په سترګو معیوبه یم، نه تنه عیالداري وو، بچیان مې دي، نو بس دغه مرسته چې دې موږ سره کړې ده دې سره د الله جل جلاله کومک وکړي، د نورو مرستو هم هیلهمند چې موږ ته یې رانصیب کړي. دا مرستې پر داسې مهال ویشل کیږي چې په دې وروستیو کې واک ته د طالبانو په رسېدو سره پر افغانستان د نړیوالو له لوري یو لړ اقتصادي بندیزونه له امله په دغه هیواد کې د خلکو ورځې سختې سوي دي. که څه هم دغه ډول مرستې د خلکو ستونزې په بشپړ ډول نسي جوابولی، خو بیا هم تر یو بریده د دسترخوان ستونزې حل کولی سي. محمد محمدي، ژوندون راډیو تلویزیون، کندهار.